راتلو تدی لبیک وایو مونږ واړه مسلمانا اے شهر رمضان. پغمان د افغانستان ولسونو د میله ځای، سړه هوا، د بابا غرونو له څوکو د مستو اوبو راتګ، د خلکو او اوبو شور او ولولې د پغمان په زړه راښکونکو درو کې دې ولسوالۍ ته لا ښکلا وربښلې. خلک د څو شېبو خوښیو په موخه هره ورځ دغو درو ته راځي. لبیک وایو مونږ واړه مسلمانا اے شهر رمضان اے شهر رمضان. چینا د ثوابونو خزانه مت ایمانا اے شهر رمضان اے شهر رمضان. د روژې په میاشت کې د روژه ماتي په موخه ډله ډله ځوانان حتی تر دې چې د نورو ولایتونو نه د پغمان ښکلو درو ته راځي او د روژه ماتي لپاره تیاری نیسي. د اسلامي امارت له بریا وروسته په ټول هیواد بیا په ځانګړي ډول په میله ځایونو کې ښه امنیت نیول شوی. ملي پولیس په ملي او میهني روحیه د خلکو د سر او مال د ساتلو په موخه تاندې هلې ځلې کوي. پغمان کې امنیتي وضعیت الحمدلله بیخي ښه دی، کوم مشکل نشته. دا د مازدیګر وخت دی، دا روژه ماته پغمان ته خلک راځي، بس موږ امنیت نیولی دی چې بس کومه ستونزه ورته پیدا نه شي. دا دپاره وتلي یو سپکه تلاشي ورکړي وبخښئ. السلام علیکم. ستړي مه سئ، جوړې خیر یې ښه جوړې کراري ده. چیرې تللي ولئ؟ ښه درې ته تللي وئ. لارې که به تاسو ته څه مشکل نه و؟ اسناد خو به لرئ انشاءالله. ښه ته شیشې خو به دې ته دا شټ ټکه لږ دا صحیح ده. څه خدمت خو به نه وي موږ ته، څه خدمت یې غږ کولی شئ. خیر لاړ شئ. ولسوال یې په بازار ګرځي، خلکو ته ډاډ ورکوي تر څو په آرام او د امن په ډکه فضا کې خپل ژوند وکړي او خلک هم د مسئولینو له کړنو د خوښۍ احساس بیانوي. خیلی خیلی چطور است دکانداری؟ چطور است؟ میگذره بخیر، شکر و فضل خدا. در ماه رمضان خو انشالله چی نه چی گزاره میکنن. کدام نرخ و نوا که شاروالی بر داده انشالله با مو ترتیب از او بالا و پایین خونه از اون پایین مفرشین بالا. خیر بین، تشکر. دیگه امنیت چطور است ولسوالی انشالله چی نه چی؟ بیخی خوش هستیم، یارو میسته دیگه بیشتر خوش هستیم. خب احمد که محکم گفتی احمد تو از دل میگی. خیر ببینید، تشکر. خوشحال از ولسوال پغمان بسیار تشکری میکنیم و از کار کردن بسیار خوش هستیم. در هر ارگانش در هر چیزش بسیار خوش هستیم. خیر از پغمان هستین انشالله؟ خوب هستین؟ جور هستین؟ چطور است اوضاع پغمان یا چطور است؟ شکر الحمدلله خوب است. امن امان انشالله. امنیت چطور است؟ امنیتشون خوب است، مردمشون خوب است. خب همین مردم نظامیشون خوب مردم است. ماسپیشون خوش هستیم. از طرف مشکل خو نیست، از طرف مجاهدین یا از قماندانی از استخبارات؟ از طرف شاورز ما بخیر خوش هستیم. امنیت چطور است ولسوالی علی؟ ها؟ بخیر چی مشکل چی گپ خو نیست؟ خو خیر بین، تشکر. مونږ د کابل ښار نه نن پغمان ته راغلو د خپل ملګرو سره. غوښتل مو چې دلته نن د روژه ماتي برنامه د خپلو ملګرو ترمنځ برابره کړو چې موږ ځان سره خپل وسایل ټول راوړي دي. دلته موږ خپل دیګ کوو او واقعا موږ د پغمان وضعیت نسبت مخکې نه اوس ډېر ښار ځو. اوس خلک کولی شي چې پغمان ته په خپل ډاډه زړه باندې هر وخت راشي، که هغه باد له وخته وي. یعنې مطلب هدف مې دغه دی چې باد له مازدیګره کولی شي تر ناوخته په پغمان کې پاتې شي، د دې درو څخه خوند واخلي او دغه کوم ښایستونه چې اوس د پسرلي په پغمان کې دي د دې څخه خلک په ډاډه زړه باندې خوند واخلي. او همدارنګه موږ ګورو چې هر طرف ته امنیتي ځواکونه مجاهدین ګرځي، هېڅ تشویش نشته دی میلمنو ته او خلکو ته. کوم خلک چې پغمان ته راځي دوی اوس په ډاډه زړه باندې کولی شي چې راشي دلته خپلې میلې وکړي. نظر به وقت جمهوریت نامخدال امنیت بسیار خوب است. خود ما دکاندار 24 ساعته هستیم، متعال کدام وضعیت خراب، جنگ یا دزدی یا از این چیزا رو راستی ندیدیم و بسیار خوش هستیم. پغمان ته مو د ورتګ موخه د روژه ماتي خپرونې ثبتول وو. پولیس د دې ترڅنګ چې د ولسونو امنیت ساتي، د روژه ماتي په رانږدې کېدو د بل ثواب د ګټلو په موخه
په عامه لارو خلکو ته د روژې د ماتولو په موخه د اوبو او خرما تعارف هم کوي. فقالو دوی ویلې دا سمودیانو پیغمبر ته څه مې ویله د دې تورې وار پې وکړه او تورې دې وار یې په پښو کې ولګېده بد دي انا مرسل الناقة په تحقیق الله. بل خوا بیا د پغمان ولسوال د یادې ولسوالۍ پولیسو ته د روژه ماتي ترتیب برابروي. محصور درته خوشاله یم ته میاشت مغفرت نجات او د رحمت نجات او د رحمت کوو با عبادت او تلاوت مو د قرآن په جوماتونو کې د الله اکبر ناره کیږي. له روژه ماتي وروسته د ماښام د جماعت لمانځه وخت را رسیږي. په یوه واحد صف درېږي او د جماعت لمونځ ادا کوي. په پای کې ټول لمونځ کوونکي افغان ولس ته د تلپاتې سولې لپاره د دعا لاس لپه کوي.